که زه درته ووایم چې د غاښونو نه برش کول کیدای شي مرګونی وي. تصور وکړئ د غاښ درد چې تاسو له پامه غورځ شوه. دا په کوچه نه کوچه پیل کیږي. یوازې کله ناکله یوه درد. مګر د برش کولو او د غاښونو هاکر ته د ټایپر ته د په سوري بدلیږي. کومه لویه خبره نه ده. سمه ده. غلط. د سوري کیدای شي د غاښونو فاسد شي. یوه جدي انتان. که چیرې درمل نه یې ونشي دا انتان خپریسي. او په نادرو مواردو کې دا حتی ستاسو دماغ ته رسیدلی شي. هو تاسو دا سمه اوریدلی. ستاسو دماغ. هر ورځ خپل برش کول پریښودل ممکن داسې ښکاري چې اوس وخت خوندي کوي. مګر پایله یې خورا لوی کیدی شي. ستاسو د غاښونو روغتیا یوازې ستاسو د موسکا پاوه نه ده. دا ستاسو د ټول بدن پاوه ده. نو بل ول چې تاسو د برش کولو پریښودو په اړه فکر کو دا کیسه په یاد ولرئ. په ورځ کې 2 هله یوه دقیقه کولی شي تاسو د درد او جدي روغتیایي ستونزو پخه وژغوري. د خپلو غاښونو پاملرنه وکړئ. دا یوازینی دي چې تاسو یې لرئ. په یاد ولرئ روغ غاښونه روغ ژوند ته لار هواروي. دا خطر مه اخلئ. هره ورځ برش وکړئ.